د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي ځواکونو د وسلو د قاچاق یوه هڅه شنډه کړې او په ترڅ کې 26 میله بېلابېلې وسلې نیولې دي. د راپورونو له مخې تېره شپه شاوخوا 9 بجې د 203 منصوري قل اردو اړوند د درېیمې سرحدي لوا ځواکونو د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړل. د پکتیا او خوست د سرحدي ځواکونو ویاند وصال خوشامندوال ویلي چې دغه عملیات د قیمتي کلي په ساحه کې ترسره شوي. د نوموړي په وینا یو شمېر قاچاقبرانو هڅه کوله چې له پاکستاني خاورې څخه افغانستان ته په ناقانونه ډول وسلې انتقال کړي، خو د الخالد پوستې سرتیرو د منظمې غزمې پر مهال هغوی تعقیب کړل او د دوی یاده هڅه یې شنډه کړه. تېره شپه د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند قیمتي کلي کې د درېیم سرحدي لوا افغان دفاعي ځواکونو له لورې یو شمېر قاچاق شوې وسلې په داسې حال کې ونیول شوې چې قاچاقبر په تېښته بریالي شول. په نیول شویو وسلو کې 20 میله کرینکوف ټوپک، 4 میله کلاشینکوف ټوپک او 2 میله M4 ټوپکان شامل دي. نوموړی ټینګار کوي چې د هېواد د پولو د خوندي ساتنې لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناقانونه وسلې او نور توکي هېواد ته داخل یا له هېواده وباسي. د هېواد سرحدي ځواکونه خپل ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوي چې په خپلو دندو کې پوره ژمن دي او هر وخت به د دې په هڅه کې وي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي څو ناقانونه وسلې او نور توکي هېواد ته داخل یا هم له هېواده خارج کړي. د معلوماتو له مخې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي او ښکېل قاچاقونکي له سیمې په تېښته بریالي شوي.